لکانو پلار مې خوله خوځوي او خبرې نه کوي، اواز ترې نه راوځي. داجي ما ویل ته چوینګم خورې که نه د سنډا پیښې کې؟ لوډ سپیکر دې بیخي کار نه کوي، غوږونو باندې کوڼې. یاره دادا خدای ته وګوره چې زه له خو په کباړ کې دوه غوږونه واله. یاله که راته چاته لګې ګورې ما ته خبرې دته کې زه خو هم دادا دلم په شوبه کې 2 لیټه واله، ځکه چې په کم وړه خورغو ورغلي لیټونه له کار نه کوي. لیټونه خو بستا خرابي. ولکه وال مکو ښه دغه دې ولې والم څه دي وګوره ورته داجي. معافي غواړم یاره خفه نه شې، ما دلبر والو تا معافي غواړم. کوڼه لا خو مرجوړه خو به ته زه ته وګوره داجي وایي مرجوړه لکه چرګانو لاندې وتې تاسو څه کوئ؟ خوله مه وه خوله مه وه یالکه خدای دې بیخو دا کاڼه غوږونه ته بس یالکه دادا عجب سر دی څکې یار دی دی دا چا یار دی زماډو یار دی نه لرې مړه یار دی لکه پرېږې د مړه مازغې خراب دي لیونې دی څوک سپېلنې دی تو ورته هلکه دی پلار یې ما پلار دې ما د غرقه زوی دی ووالو دا څه ګورې یار ته پلاره دادا ایساره کړه سړی ایسارې کړه یار تاسو خو لا موږ په شرمونو ستا خدای بس چرام یې ولا وجنم دی چپیا لا خو چپیا بس غلی شئ اوس په سړیتوب باندې کښېنئ. ما ته اوس پته ده ټول لاندې د ودونو ده. غلی شئ زه تاسو یو خبره کوم، داسې کار وکئ اول ځان له وګټئ بیا جینکۍ خوښې کوئ هله به دله ودونه کوم. شرونه به رالکې ولې ټول دې عمر کې شرونه خوښې ودونه کون مې پاره څه دي ګورئ څه دي